دا خبره مې اورېدلې وه د یو مولا بل مولا نه خوښېږي نو هغه خبره بالکل رښتیا شوې ده په دې سیټ چې سره دا کم یو مولا تاسو وینئ د ده بیانونه به مې اورېدلي چې یاره د بل مولا بل مفتي بل علیم واقعي د ده نه خوښېږي په منبر تش کنځل کې دا څنګه مولا دی څنګه علیم دی څنګه مفتي دی چې د خپلې ښځې صفت کوي په منبر باندې کولیام وایي ما الله پاک داسې ډولۍ ښځه راکړې ده ټوله حقیقت سره د ده شعر کومه ویډیو تر اخره پورې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ټولو ملګرو ته سلامونه امید لرم چې ښه وئ ملګرو نن سره یو داسې مولا مفتي ویډیو شیر کوم یقینا چې کم په منبر باندې د خپلې ښځې صفت کوي وایي موږ مولیانو لخوا الله پاک داسې ډولۍ ښځې راکړي دي او بیا وایي په یو دفتر کې وم کله مختلف قسمه خبرې دي تاسو به ډېر ښه پېژنئ په دې سیټ کې سره کم دا ویډیو یا وغیره دا تصویر تاسو کمی نه د ویډیو دې سیټه یا دې سیټه وغیره دا یو داسې مولا دی چې په منبر باندې په جومات کې د خپلې ښځې صفت کوي او بیا په شیخ اسحاق پسې چې کوم دی شیخ ابو احسان اسحاق سواتي صاحب پسې چې کومې خبرې کړي دي وایي په کوټه کې ناست دي نو ما خو چې په کوټه کې یو ښځه ناسته یو ښځې په ځان باندې دغه راچولی زه خو لعنت وایم په ده باندې مړه چې په دا کم ورته ناست دي دا هم زه یم چې د ده په رنګه دي چې لکه چې یو مولا په منبر باندې د خپلې ښځې صفت کوي او په یو اداره کې هم هغې له مې خپله ښځه راوسته تاسو سره دغه ویډیو شیر کوم هم لاول راځئ تاسو دا ویډیو ګورئ وایي په یو اداره کې هم پای کې به زنانې وې او واقع به تاسو د ده اورېدلي دا څومره سپکه خبره ده په منبر باندې ته د خپلې ښځې صفت کې عجیبه خبره ده او دا کم چې ورته ناست دي دا هم د ده دې ډوزو ته او دغې ته خوشحالېږي چې بس راشه دا هوایي لګیا دی راشه د منټونو حساب کوم او په منبر باندې چې چا کنځل کړي په عمران خان پسې دې دومره سپک کنځل کړي په دې منبر باندې هغه ویډیو به هم انشاءالله ستاسو سره زه شیر کوم تاسو لاول د ده دا کلیپ وګورئ بیا راځو مولانو لخوا الله تعالی ښځې همداسې ډولۍ ورکړي که نه اوس جایز نه دي که نه چې تاسو ته مې تصویر ښودلی چپ شه که نه چپ کېږي که نه ویلو چې دا مونږ ته لیفټ راکوي څه هلکه ما خدای بنده مفتي محسن محمود او دې تورو کوچرو ته دې بېلمازه جنکو ته لیفټ تاسو به یقینا د ده دا ویډیو چې کوم ده کتلي وي څومره بېهود الفاظ د استعمالي او هغه هم په یو جومات کې په منبر باندې د الله پاک په کور کې دته به د الله لاندې چې کوم ناست دي د ده دا بیان چې کوم اوري په دغه کې یو نر ځوان نشي چې راپاسي چې یاره ته په دې منبر باندې دا موږ ته څه وی ډېر ملګري به اوس په دې ویډیو کې وایي چې یاره دا د حقیقت وایي تاسو به یو خبره اورېدلې ویره د یو مولا بل مولا نه یې خوښ دا خبره به یا ټیکي یا به غلطه خو بلکې ډېر خلک دا خبره کوي چې د یو مولا بل مولا نه یې خوښ نو د ده راته ښکاري که د دې نورو خوښ یو که نه خو د ده راته ښکاري چې د ده نه دی خوښ ځکه چې دی کله په یو پسې خبرې کوي پلان کې داسې یو دوسه بې غیرته خالص ځان یې د کنځلو یو مشین جوړ کړلی بس کنځل سي په منبر باندې کوي نور هېڅ هم نشته په تاسو باندې پرېږدم چې دی په حقه دی او که شیخ ابو احسان اسحاق سواتي صاحب په حقه دی یا بقایه چې کوم دا نور مولیان دي عالمان دي مفتیان دي هغه په حقه دي دا مفتیتوب چې کوم دی خالص زده کړلی دا علم خالص زده کړی دی دا نور لکه هسې لګیا دي نو دله پکار دا دي چې یاره په خپل بل ورور پسې په مفتي پسې یا په عالم پسې خبرې کول دله نه دي پکار ستاسو فیصله ستاسو په کمنټس باندې به زه پرېږدم چې تاسو څه فیصله کوئ